کنجلي نه خو ملاو کنجلي په نارینه ونه خو ملاو دا سړي ته مې ویلي دي چې ما ته مان واصله او شی راته زه هلته وفاشېږم. نن هغه د احمدشاه بابا لمسیانو ته پرین وایم، دوی ته سلام کوم. دوی پر رښتیا باندې پر انسانیت باندې مین خلک دي، پر افغانیت باندې مین خلک دي. دا ایماني جذبه غواړي چې خپل موټر، خپل پټرول، خپل توپک دوی سیم درتي ته ځي. دا ایماني جذبه غواړي. هله خیبر پښتونخوا خلکو به موږ ته ویلې ول تاسو کنداریان یاست. دوی په رښتیا باندې نن هغه کنداري لهجه، هغه کنداري جذبه، احمدشاه بابا چې به له کنداره کومه لښکره کوله ډیلی به نیوی. دغه سوندیان د دوی لنګماران دا خو ډېر کمزوري خلک وو. احمدشاه بابا به دا رقم لښکره وکړه. هغوی به میټینګونه نه کول، هغوی به جرګې نه کولې، هغوی به لښکره وکړه. نو نن چې په لښکره کې کم افغانان تللي، دا ټول د احمدشاه بابا لمسیان دي، د احمدشاه بابا بچیان دي. دوی ننګ افغانیت ښکاره کوي او هغه کومه مورکۍ دا په رښتیا باندې دا د احمدشاه بابا د مور یاد یې تازه کوي. دا د احمدشاه بابا مور زرغونه نومېدله. دا د ټولو پښتنو زرغونه ده. انشاءالله په اختر کې به موږ مسافر وروڼه دې ته هغه د احمدشاه بابا د مور هغه زرغون شال وړو، له دې کور به پیدا کوو. دلته به ورځو. دا د ټولو پښتنو مور ده. دا د احمدشاه بابا د مور یاد یې تازه کوي او ډېر د شرم خبره ده. نن چې پښتنو کم توپک راخځوي دا زموږ ذمواري نه ده. موږ ډېر ستړي خلک یو، موږ 80 کاله جنګولي خلک یو. دا د ریاست، د ریاستي ادارو، د انټلیجنس ادارو ذمواري ده. خو ډېر د شرم خبره ده چې دوی د ګلستانه څخه نیولې بیا تر سوی پورې 300 چک پوسټونه دي. دا 300 چک پوسټونه دا ته موږ د پکې ډاکوګان وایو. دوی خالي د خپلو غلاو دپاره چې دوی د پښتنو په ګاډیانو کې ډیزل غلا که، غله دي، کپړه غلا که، د سګریټو یو ډوبۍ غلا که. نن دوی ثابته کړه د احمدشاه بابا بچیانو هغه د دوی د پکې له ډاکوګانو ذمواري دوی خپله وکړه او ټولو پښتنو ته مبارکي وایم چې هغه ماشومه دوی را خلاصه کړه. خو د خیبر پښتونخوا خلکو به موږ ته ویل چې تاسو کنداریان یاست. په رښتیا باندې نن تاسو ثابته کړه چې تاسو کنداریان یاست. شی راته زه هلته وفاشېږم. ټول دولت خان درس په کان کې څه یوازې یا هغه پیدا کړي چې د اوازې پورته ما وویل انشاءالله د پر دې څنګه علي خو دا نجلۍ کور خو دا مور به څنګه علي یا دې مې پلو اوړي دا خدای شال نه ده نو دا